د کمپیوټر د زده کړې واتساپ ګروپ لکه څنګه چې تاسو غوښتنه کوله چې استاد محترم تاسو مونږ ته د یو کمپیوټر زده کړې واتساپ ګروپ جوړ کړئ. دا ګروپ ما تاسو ته برابر کړی دی. په دې ګروپ کې به تاسو ته د کمپیوټر زده کړه درکول کیږي او ورسره به د کمپیوټر تخنیکونه او د کمپیوټر پروګرامونه لکه مایکروسافت ورد، مایکروسافت اکسل، جیمیل، انټرنیټ اکسس او پبلشر ون نوټ، پاورپوینټ همداسې نور او بیسیک معلومات به هم تاسو ته درکول کیږي. ورسره ایډوانس به هم تاسو ته ورکول کیږي. که چیرې ته غواړې کمپیوټر زده کړې دغه واتساپ ګروپ کې ځان جوین کړې، زه به لینک د ویډیو ډسکرپشن کې تاسو ته پرېږدم. یوه خبره دا ده چې تاسو ته زه لږ نور معلومات درکوم، ډېر مهم دي دا، ځکه چې موږ سره د ویډیو ډسکرپشن څه شی دی. زه راځم تاسو ته یوټیوب خلاصوم، خپل چینل نوم لیکم افغان ورلډ ایجوکیشن. اوکې، دا چې کله سرچ ووایي دا زما د چینل نوم دی. تاسو کولی شئ چې دې کې هم ما ډېر ویډیوګان د زده کړې په اړه ورکړي دي. چینل به خلاص کړي، دغلته زه اوس راځم دغې ویډیو کې مکمل تاسو ته ښیم. د واتساپ لینک هم تاسو ته پرېږدم. چېرته راشه، زه یو ویډیو خلاصوم. دغه کمپیوټر زده کړې کتاب، که چېرې تاسو دا کتاب ډاونلوډ کړی نه دی، دا کتاب تاسو وګورئ. ډېر مهم موضوعات په دې کې ما ورکړي دي، د تصویر په شکل دی. کمپیوټر بسم الله الرحمن الرحیم څنګه کمپیوټر وګوره. اول زه تاسو ته ګوره دغه ساحه چې مثال کومه موږ سره ده، دغه دا مور چې لیکلی دی دغلته به ته دا ځای ووهئ. سمه ده. کله د چې ووهه دا موږ سره ګوره ډسکرپشن. زیاتره موږ لینکونه چې کله د یو سافټویر کیدو دغلته موږ سره لینکونه دي. وګوره که چیرې ته غواړې دا کتاب ډاونلوډ کړې، دغه لینک ګورې، په دې باندې به کلیک وکړې. طریقه ما ویډیو کې ښودلې ده. دا ما سره ډسکرپشن شو. زما هدف دا و چې دغه ډسکرپشن موږ سره دغه ساحه ده. ګوره تاسو زیاتره بعضو پېژنده خو ښه ترخه چې بعضو نه پېژنده. دغلته زه به تاسو ته د واتساپ ګروپ لینک پرېږدم. سمه ده. دا موږ سره د واتساپ ګروپ دی. کمپیوټر زده کړه تر اوسه موږ سره نوی جوړ کړی دی. موږ سره باید شاګردان تقریبا څومره شي، اوس خو نوی یم جوړ کړی دی، 40 دي. باید د 500 څخه ډېر شي. هغې نه بعد مکمل دې ته زه کلاس شروع کوم. تر هغې وخته پورې به تاسو په تمه شئ. زر پوره کېږي. سمه ده. دغې ته موږ څنګه ځان اډ کولی شو، زه به تاسو ته مکمل ډسکرپشن کې دې لینک پرېږدم. کله چې په لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به دغسې یو صفحه راځي. دلته به تاسو جوین چټ ووهئ. کله چې جوین چټ ووایئ، ما ته هلته میسج راځي. زه به هغې څخه تاسو اډ کړم، اضافه کړم. او که چیرې تاسو سره دا موږ سره د کمپیوټر زده کړې واتساپ کیو آر کوډ دی، تاسو کولی شئ چې دې د لارې هم تاسو دا سکین کړئ. که چیرې تاسو غوښته کمپیوټر زده کړئ، نو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د زنګ علامه هم فعاله کړئ چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. خدای پامان.